د مسلمانانو یو خلیفه و چې واک او ځواک یې د نړۍ تر ګوټ ګوټه رسېدلی و. دی به راووتو، وریځو ته به یې کتل، ورته ویل به یې چې هر ځای کې چې باران وروي وی وروه. باران به نه وروي مګر زما تر حاکمیت لاندې ځمکه به وي. یا په بل عبارت د به وریځو ته ویل چې هر ځای کې چې باران وروي وی وروه، ګټه یې ما ته رارسیږي. د هارون الرشید دی، د مسلمانانو پیاوړی خلیفه، په تاریخ کې ځلانده نوم لري. د یو ښه عادت درلود، علماو ته به ورتو او ورته ویل به یې چې ماته نصیحت وکړئ. یوه ورځ یو عالم سره مخامخ شو او ترې وغوښتل چې دته نصیحت وکړي. عالم ترې وپوښتل چې ستا پلار او نیکونه چیرته دي؟ ده ورته ویل چې هغوی وفات شوي. عالم بیا پوښتنه وکړه چې د دوی قبرونه چیرته دي؟ ویل چې هغه ځای کې دي. ویل چې د دوی قصرونه کوم ځای کې دي؟ هارون الرشید ورته ویل چې هغه یې قصرونه دي. عالم ورته ویل د دوی قصرونه د دوی په قبرونو کې دوی ته هیڅ ګټه نه کوي. په دې هیله چې دغه ستا قصرونه تا ته په قبر کې ګټه وکړي. عالم ته یې ویل چې نور نصیحت راته وکړه. عالم ورته ویل لو دامت لغیرک ما وصلت الیک، که دا ستا مقام بل چاته پاتې کېدی تا ته به نه ورسېدلی. د هارون رشید وضعیت د دې خبرې په اورېدو خراب شو او دته یې یو لیک ولیکو چې لاړ شه خزانې والا به تا ته پیسې درکړي. پوهېږه عالم ورته څه وویل؟ اتظن ان الله یرزقک وینسانی، آیا ته ګمان کوي چې الله تعالی به تا ته روزي درکوي او ما به هیروي؟ څه موده وروسته دی ناروغ شو او د مرګ په بستر پرېوت. هارون رشید امر وکړو چې د ټول ځواکونه د نړۍ له ګوټ ګوټه راټول شي او په یوه لوی میدان کې دی ورته راټول شي. ځواکونه راټول شول، د تورو شرنګا وه او ځواکونه په میدان راټول شوي وو، سره و اخر نه معلومېدو، شمېر یې یوازې الله تعالی ته معلوم و. هارون رشید له خپل اطاقه راووتو او دوی ته په کتو شو، له سترګو یې اوښکې وبهېدې. پاس اسمان ته یې وکتل او الله تعالی ته یې وویل چې ای هغه ربه چې هیڅ پاچایي یې زوال نه لري، پر هغه چا ورحمېږه چې پاچایي او خلافت یې ختمېدونکی دی. په همدې بیرته ننوتو خپل اطاق ته په ژړا ژړا بالاخره یې ساه ورکړه. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه وبرکاته.